دا ښکلې سیمه چې تاسو ګورئ ځاځیاریوب او زمینداري دا د زمیندارانو یو نوې اختراع ده چې د پشیو د لرې کولو لپاره یې کاروي چې وروسته به انشاءالله ورسره خبرې وکړو. درنو لیدونکو تاسو دغه حشره ګورئ چې د زراعت لپاره څومره مضره ده او دا په یوه ورځ کې یو وږی تقریبا 50 سلنه هم له منځه وړلی شي. خو تر اوسه پورې چې موږ خپله تحقیقات وکړل ومو کتل نو تر اوسه پورې یو وږی 40% یا 10% یې له منځه وړی دی. اجي صاحب په زړه کې مو څه ګنډه نه وي پاتې، تاسو کومه هیله لرئ او څه وینا لرئ؟ خو داسې ده چې دغه حکومت نه دغه ګیله ده او دغه مه ده چې مخکې مو دغه پټیانې چارج کرل، واپین مو په کرلو د واپینو د چارجو کې هغه وصل نه چې خوړلو نو کوم آفات خرابولو پیسې ښې ډېرې پکې وې. بیا چې دا حکومت وی چې دا نشهیي مواد دي او دغه نشهیي داروګان دي د مسلمان ژوبلوي، یغو نه مو لاس وخته په دغه غنمو په دغه لوبیاونې مو شروع وکړه. هغو نه اوس دغه پښې د چینجي ګډ دي او حکومت ته چې عریضې کوو حکومت یې مو هغه نه خلي عریضې ځکه چې موږ ته هېڅ هغه کېږي نه توجه نه کوي چې وایي چې د خال مو د 400 دي واپینه نه وړول خو موږ کیدای شي چې کول ته بیا واپینو 400 نه بنا ورته وکړو ځکه دغه شی مو نه دغه پښې ختم کړو. درنو لیدونکو تاسو د یو مشر وینا واورېدله چې پخوا یې دلته افین او چرس کرل خو اوس یې له هغوی څخه توبه ویستلې او لاس ترې اخیستی. دا چې دوی غنم کرلې او یا نور زراعتي شیان هغه حبوبات کري چې دوی ته ګټه رسوي خو خیر که بیه یې کمه ده حلاله رزق دی. دوی له هغه چرسو او افینو څخه چې هیڅ آفت هم نه وهل او ګټه یې هم زیاته وه د هغوی نه یې لاس اخیستی. دا چې دولت د دوی غم نه خوري، خلک خواشیني دي او همدا ډول شونې ده چې دا خلک بیرته د چرسو او افینو کرلو ته مخ واړوي. نو په دې اړخ کې د دولت مکمله او پوره توجه غواړي. درنو لیدونکو افغان وایس تاسو په ځاځیاریوب کې وینئ. ځاځیاریوب هغه ښکلې او سمسوره ولسوالي ده چې د پکتیا په ختیځ زون کې قرار لري. دلته موږ راغلي یو او د ځینو زمیندارانو سره د ځمکو لرونکو یعنې کښانو سره خبرې اترې لرو. سلامونه، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. ګرانه، نوم او ځای اوسېدلو ځای؟ زه محمد غني د پکتیا ولایت ځاځیاریوب ولسوالۍ د شمخیلو کلي اوسېدونکی یم. حاجي صاحب تاسو هم ستړي مه شئ، نوم او اوسېدلو ځای؟ محمد غني ورور، دلته زما هم در سره پړی کشف کو. دغه پړی اختراع تاسو څنګه کشف کړه او د څه شي لپاره؟ د پړی اوس په خپله مو دغه یوه نوې تجربه وکړله. دغې لپاره مو وکړه چې که چېرې د خپله پشم ځمکې ته ورخطا شي کېدای شي دغه بیرته چې ونه خیږي د غنم بس د غنمو لپاره مو دا پړې تجربه خپله وکړه. حاجي صاحب، دغه چې تاسو ورته پوشی وایئ یو ډول حشره ده چې د غنمو د خوړلو وظیفه لري او همدا ډول تر 80 سلنه غنم ژوندي او 40 سلنه غنمې وژلي دي. دا هره وږی تقریبا 40% وژلې ده.
یعنی په هر وږي کې 10-12 غنم خوړلي دي. حاجي صاحب دغه کوم آفت چې راغلی ده د کومه حشره چې دلته پیدا شوې ده دې ته تاسو څه شی وایئ او د دې ضرر غنمو ته څه شی ده؟ دغه نوم پشه ده، پشه ورته وایي. ضرر غنم ته دا ده چې غنم نه چې ویږي وخوري نو خالي ډنډۍ پوتله ډنډه خو بیا متاسفه دا خوري غیر د مال د واښونه وتلې د مال واښه به شي او دانه به م نه وي. حاجي صاحب که چیرې تاسو وګورئ د دې ورور چې کله دا پړی کش کو ما هم ورسره همکاري وکړله دا ډېره ښکلې او اسانه بې بیه اختراع ده. که چیرې وګورو موږ نورې لارې هم لرو چې هغه د دوا پاشل دي. په دې هکله تاسو تر اوسه د خبر یاستئ دولت هم کوم شکایت کړی او که نه؟ دولت ته شکایتونه ډېر شوي دي خو مطلب دولت په دغه شي کې هېڅ توجه نه کوي. هغه د موږ غږ نه واوري، هغه د غټو خلکو غږونه واوري، غریبانو زمیندارو دغو غږ نه واوري. دغه یې څه خو پوښه چغې دي وایي ده او دغه څو رقمه تاوان جوړوي دا پشه. دا لاندې وړوکی بوټی چې دا د لوبیا چې هر کېږي دا لوبیا ختموي او غنم ختموي. دا غټ آفت ده. جوار وایي او جوار چې دی جوار نه پرېږدي. دولت ته څو وارې پوښه دغه عریضې دا درخواستونه دا لوړ دي خو دولت سر نه ده پجه کړی. دولت په دغې نه ده اوري. غریب سړي غږ دا دولت نه واوري نه یې اورېدلی دی. درنو لیدونکو تاسو د زمیندارانو شکایت او ستونزې ولیدلې چې دوی شدیدي دوا ته ضرورت لري او همدا ډول پمپونو ته ضرورت لري او کوپراتیفونو ته ضرورت لري، همدا ډول نیکو لارښوونو ته ضرورت لري تر څو د افغانستان زراعت بیا بیرته ژوندی شي. درنو لیدونکو د هغه کومه اختراع چې د پړي وه د رسۍ کشولو اختراع وه په دې سره صرف دوی دومره کولی شي چې د څو ساعتو لپاره پوشي یا هغه حشره چې غنم خرابوي هغه د څو ساعتو لپاره په ځمکه ولویږي، لیکن بیرته هغه راپورته کیږي او د وږي سر ته راپورته کیږي او وږی خرابوي. دا چې موږ نور څه در سره لرو له موږ سره اوسئ. سلامونه مینه او درنښت افغان وایس چینل ته ښه راغلاست. ګلونو موږ په ځاځیاریوب ولسوالۍ د پکتیا ولایت په ښکلې منطقه کې یو. دلته موږ راغلي یو، دلته موږ د یو زمیندار سره خبرې اترې کوو او همدا ډول د دوی نوې اختراع او نوې کړنې په هکله ورسره مرکه کوو. راځئ راسره ویې ګورئ. سلامونه. علیکم السلام. ستړي مه شئ. تاسو چې دغه کوم د پړي سیستم وکړه د څه شي لپاره مو وکړه؟ د دغې لپاره زموږ دغه پړي سیستم دغې لپاره مو وکړو چې انده کې موږ ته د غنم خپل چې کوم مو تکلیفونه زحمتونه کړي دي هغه ته وکړي پاتې شي. آیا تاسو خبر یاستئ چې دولت کوپراتیفونه لري او همدا ډول دوی د کرهڼې وزارت لري او په وزارت کې دوی دواګانې لري ورسره د دوا پاشلو ماشینونه لري. آیا تاسو له دې نه خبر یاست کله مراجعه کړې او که نه؟ مراجعې خو مو کړي دي کوي یا خپل حکومت په دې خبر هم ده چې دغه غنم پوشې دغه غنم ته ښه صحیح زیان رسوي او بیا موږ ته حکومت توجه نه کوي. یعنې تاسو له دولته څه غواړئ؟ موږ دولت نه دا غواړو چې دې ته د خپل نفر د راشي دا د وګوري چې دې دا خو موږ اوس هغه ده همدغه کاروبار ده، نور شي نه شو کولی په دغه وطن کې. نه موږ نوره مزدوري شته چې موږ ضروري کوو. موږ دغه خالص د پټیو کار ده چې پټیو کار وکړو. موږ دغه زحمت ده چې دغه زحمت وکړو چې دغه زحمت کې موږ خالي لاس لاړ شو. دا ښه نه وي. حکومت باید دا وایي د خپله یو ټیسټ وکړي چې د کومه دوا لګېږي او څه شی ورته لګېږي. درنو لیدونکو د دوی په وینا سره د کومه اختراع چې د پړي وه دوی چې وکړله دا د دوی خپل کشفیات و او همدا ډول دوی له دولته غواړي چې هغه کوپراتیفونه کرهڼې وزارت له خوا دایر شوي دي د هغوی په واسطې د دوی ته دواوي او همدا ډول دوا پاشي ماشینونه ورکړل. سلامونه او درنښت درنو لیدونکو موږ د پکتیا ولایت ځاځیاریوب ولسوالۍ د روخیان مولا پټي په کلي کې یو. دلته موږ په میله راغلي وو نو په همدې هکله موږ وغوښتل چې هم میله وکړو او همدا ډول د دې خلکو غږ تر تاسو ورسوو. دا چې موږ د دې خلکو غږ تر تاسو در ورسوو نو اوس راځو د خدای په امانۍ ټکي ته. درنو لیدونکو
دا ښکلې فضا او دا ښکلې منظرې ډېر کم لیدونکي لري. که چیرې دا زیاریوب د ملي پارک په نوم سره ونومول شو نو انشاءالله تاسو به هم د دې مېلو څخه برخمن شئ. که غواړئ چې زموږ ویډیو تر تاسو ښې ورسیږي او ژر تر ژره ورسیږي نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. همدا ډول د زنګولي یا د جرس علامه هم درسره ووهئ او هلته تاسو ته یو آپشن راځي د آل په نوم سره هغه هم ووهئ تر څو زموږ ښې او ښکلې ویډیوګانې له هر چا تر تاسو ژر تر ژره در ورسیږي. هیره دې نه وي چې تاسو په دې شو باندې زموږ چینل نور هم ویاړي. نو په دې خاطر چې تاسو زموږ ښه لیدونکي اوسئ، زموږ هره ویډیو لایک او کومنټ کړئ. د لا ښو ویډیوګانو لپاره په کومنټ کې موږ ته نظرونه راکړئ تر څو موږ خپلې اشتباهګانې ونیسو او تر تاسو نورې ښې ویډیوګانې ورسوو. دا و د افغان وایس چینل غږ چې تر تاسو مو ورسوي. الله مو